أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتلسم مرد د سورة جاثية او د مخیتون کې رب العالمین عقلی دلایل ذکر کړ د الله توحید او به د قران مخالف لله تفصیلی رټنه ورکړه وی ویل شي د انسان زیب جهنمی او د الله نه سوا د نور معبودانو بندگی کړي د هغه په قیامت کې به بچ او خلاص من الله نه کی زګه التا طاقت دی والله دی به تقسیم د انسانانو کې دوه اقسام ول چې من عمل صالحا بعض انسانان نیک عمل وکي فلنفسه ځان له خیر دی او چې بد عمل وکي فعليه وبال پدا شپارسم ولسم کې الله یو مثال ذکر کړي اے انسانانو د قران او سنت د نعمت شکریا ادا کړئ شکریا ادا معنی چې عمل په وکړي کچرته مې دې شکریا ادا نکړو نو الله به د قران او سنت تاسو نو وکړي او د شی قوم به ورکی چې غوي به پسر سترګو دل لبیک وای ارمان به وکړي لیکن هیڅ فایده به درنه کی نن اتلسم نمبر کې د صورت مقصد او دعوا دا ارشد رسمن الله تقریر دی قانون دار مقرر چې کله به یو ځای کې تقریر کوي نو د خپل تقریر یو هدف دعوه منشد خلکو له ذکر کې بیا په دې منځ کې ډېر خبرې نورې مشي لکه په دې ځای کې څنګه وسوسه د اجتماع دراټولېدو مقصد صرف او صرف د رب العالمین رضا ده هر سړي دا مخله کړي او راغلي نو دا ارزو چې د الله تقریر دی تقریر داول لري نو د صورت دعوان دا چې د قران او سنت په مقابل کې د بل چا خبره ګور الله وي ونه منې کې چرته دی او من لا قیامت کې به هیڅ فائدہ دغه تابعداري درنه کی اند چې به شریک نه واجب قران شریک او رسول الله سنت چې چا په دې دنیا کې منلي وغه کې فائدې دایتونه په اخر کې به چې والله ولي المتقین زمونږ الله دې متقین او دوست دی اگر کړه متقین غریبانان فقرا خریدي لیکن د مالدارانو د خبرې نه چې بی دیني متاثر نشي زمونږ الله ورسره کومک کوي یوشتم نمبر ډېر ناشنا آیات ته توجه مفسرین دی ویل شي مبکات العابدین دې په اصطلاح کې ودا د شي آیات دی چې بندگان شړې الله یو سړی دی چې هغه کارونه بد کړی دی او بل سړی نیک عمل کړي سواء اید دوی ژوند او مردا برابر دی چرتم الله برابر نه دی یو به یو طرف رواني کې بل په بل طرف اوس راځي ګورو خپل ځانونه عربو د ملت مخ سرداري انت ویل شي من بعد ما جاءهم العلم ورس سيدنا چې خلکو العلم راغله ولکه د علم چې شی دی الله او قران شریعت ثم جعلناك الله يبي منتغر زولي بواضح لار من الامر دديدنا ددي تابعداري وكا ولا تتبع اهواء الذين تابعداري مكوا د خواهش دا غشا لا يعلمون شنبوي ثم جعلناك الله يمنغر زولي على شريعه بواضح لار من الامر ددينا قران او سنت پر خلار ده انسان چې کله بده روان شي ډایرک بس موږ الله له ورزي او رسول الله فرمایي ودا دوه شینه په تاسو کې پرې خودلې دي چې یو قران دی او بل رسول الله سنت او کبدیم چرته منګولې وکړي ولګول او عمل به وکړي جنت ته کې نه ګوره به گمراهی ده په بل طرف روانې دي د زموږ رسول خبره ده معنی ده چې په دې ارش کې د قران او سنت تابعداري دره مخله کول دین دې آیت کې نشه خبره ده جعلناک الله منتغر زولې نو چې ارکل محمد صلی الله علیه وسلم د قران او سنت په تابعداري باندې مکلف دي نو زموږ اوسه غو انسانان خو په طریقه اوله سره زموږ به د ظریف اندازه باندې عمل اخو دي خو نه او اقا عمل الله بالنسبه باندې قبليږي چې کم او کیف معلومي امي طریقه معلومه روامه اندازه کم قران بیان او کیف رسول الله علی شریعت الله بشریت باندې ښکارت دین دی شریعت د بده مناسبت باندې ولګي چې موږ به مکلف شو موږ به منو اسلام نو فتبه الله د تابعداري وکاو ولا تتبع اهواء الذين دا هغه چې تابعداري مکو چې نه پويږي دلیل له بده باندې چې کله یو سړی د قران او سنت مقابله کوي او د دې په مقابل کې د بل چا خبره راوړان دي کې وي صدا په مات رحمت کې ولري کې د الله جاهل له قبقل له نه پويږي
پوهه انسان به هغه چې په ارزه کې د الله کتاب او د رسول الله سنت وړاندې کې د ارچا خبره به دې باندې تلی سورې شورا کې ویری و کله دې سره چرته برابر او عمل او چرته برابر نه بیرات اهوا الذين خوښ پرستی خوښ پرستی به دوه معناګاری دي یو معنا چې ستاسو نفس سره وې اگر که قران او سنت د غیر رد کړي او ته د اومنه باس الله وزن له کار وکړو بلکې نفس بل دې تابع کې چې زمونږ الله سره ویلي زمونږ رسول سره ویلي ابن قیم فرمایي یو 15 منټه به تکلیف او ورسره به ټوله خوشحالي دا او که چرته د نفس خبره اومنه له 15 منټه به خوشحالي به ټول غمونه به برمانی دیم قولونه مو دا ذکر کړی دی چې احوا الذين دمنا امه مسلمه په یو خروان دی او ته د شي وای چې زما عقل دشي او زما عقل دشي برهان کې امام زرکشی رحم الله را خبره کړې و دا نه مرزونه چې کله په انسان کې موجود شي نو زمنګ الله بدله د قران علم نه ورکي یو پاغي کې اتباع الهوا اجمالی ځان سره یاد ساتي تکبر مونږ ویلو بدعت مونږ ویلو یو شی دیني خلک دین غني دریم په ګناه باندې اصرار څلورم خواهش پرستی پنځم دنیا پرستی شپږم چې انسان کله کمزوري ایمان والي ووم چې کله سره تحقیق نه کوي اتم بس یو مولا بس کېدل چې خو ویلې دي کبد ویلې دي بس ما مولا د شي ویلې دي بس دا منو او نه هم دا من ان يكون راجعا الى معقوله چې په ارزه کې عقل پیش کوي لګړې انسانانو کې دا مرشتا منکرین حدیث تاسو ګوري زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم یو کیسه مزیدار حدیثي په صحیح سند باندې ثابت دي لیکن دا به جواب داو کې جسمه عقل نه مني عقل دا څنګه مني چې د شپې په اخري شګه د الله رب اسمان لریش عقل دا څنګه مني چې ابو هرره شیطان ونی شي عقل دا څنګه مني چې جنت دی موجود شي عقل دا څنګه مني چې شهر د رسول الله باندې اثر وکي په دې کې کیفیت مند دی حدیث بخاری کې راځي چې او کار رسول الله نو کړي هغه به دا ګمان کو چې ما کړي دین ورته دماغ نه وګډوډ کړي انسان د مرز پیراغه امام الشرح المانی کې لیکي او د قشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله السیاست الشرعیه کې ک انسان شرط د امور په خپل ملک راولي د نظم او تنظیم لپاره چې د قران او سنت سره ټکر نه هغه به جایز دي لیکن کله چې امور او د شي کارونه را مخله کړه چې د قران او سنت مقابله د ورمانه وکړه نو به دا خواهش پرستی دا سره به د علم نه محرومیږي او زمونږ د الله په مقابله کې دراغي به تور مثال زمونږ الله د شي ویل دي چې کله انسان غلاو کی مسلمان لاس ته کټ کوي ته د شي وای جره کنه دا کټ کېدل دا یو دهشت غوندره خیر د زندان کې بواچو یو کال وکاله یو سړی جناو کې الله او رسول وایي چې بده باندې جلد جاری کوي حدا که شادي شوه یې نو دریم په والو زو به رجم کوي ته وایي چې نه یو شپک مشته به قیدین کو بس دغه لوري شو خوښ پرستی الله رسول پر خدای په بل طرف روانې دل سید قطب لیکي رحمه الله فی ظلال القرآن وی چې کله د قرآن او سنت په مقابل کې موږ د بلچا قانون ومنلو او دا مو پرې خو دره ومه ویل چې کامیابی په هغه کې دا وې د دې انسان چې څومره عملونه مخکې شوي دي هغه ټول د الله په دربار کې برباد شو وز راځي ګوري ډیر انسانان د الله رسول خبره وزره مخامخې لکه ودا سره صحابه او دور خونه دي قرآن بس دغه باره چې تلاوت وکاو په ځکه رمضان کې تدریس کړی شو بس قانون دی نه دی فیصله به بده باندې نه کیږي سید قطب صاحب لیکي ویل سوره حجرات دی اولنی آیتونه کې الله بری باندې تصریح کړی دا چې دی انسان ټول عملونه برباد شو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اي خلکو د محمد رسول الله د आवाज نه د پاسه خپل आवाज مو چته وي معنی د خپل خبره او چته کې وغلان دی کوي سوره لقمان کې څنګه الله فرمایي وې مده مزل تیز کوا مده درمیانه ما आवाज ته زوا ځکه بد आवाज په وزن کې आवाज ذخره دی الته مولانا مودودی شه بیلی کې تفهیم القرآن کې ویل دي دا مقصد دی چې د شه تیز مزه چې شریعت نه مخکې لاړ شي د شه روم مزه شریعت ته لوي راځه بخښو ته ورسته کېږي بعض انسانان په دې ځای کې تیزی وږي چې الله رسول نه یې کړو بعض ځای چې تیزی به الته څه به ورسته شي دا ونه کوي اواز اوچتول دا من الله رسول دا اواز کته غنل او د خپل خبره په اوچته غنل د دې انسان اعمال بربادي مخکې من ویلی و د ایمان نه په خلاصي کې تقریبا یو درش کارونه شریعت په درس کې ویل شي و چې باغې باندې د سړی ایمان او عمل برباديږي اجمالی ځان سره یاد ساته شرک کولا چې زمونږ د الله برخداران شته دویم رب العالمین لنا روا واسطه لټوله چې د دنیا په بادشاہ باندې موږ قیاس کو به الله له منسوب
دریم چې کله انسان مشرک له مشرکونه وي دا انسان مشرک او بې ایمان شو دا څومره خطرناکه خبره ده څلورم چې سره د محمد رسول الله د دین ناقص وګڼي او د سی وایي چې لکه کامیابی په قران او سنت کې نشته بلکې دا بنور شعر کې قران او سنت نیمګړي دي ابن کثیر لګي چې ارڅ په قران او سنت کې موجود دي خو چې موږ په نه پوهیږو نه به نه پوهیږو دا بس موږ نقصان دي پنځم د رسول الله د دین سره بغض ورانه شپږم چې کله وسړي د الله او د الله د رسول د دین پر استهزاء کې ملن دی لکه اکثر انسانان مشرکین منځ پر استهزاء کوي د رسول الله د سنت پر استهزاء کوي روزه پر استهزاء کوي جهاد پر استهزاء کوي چې لکه تاسو ګډوډي ده د دې انسان ایمان برباد ووم چې کله انسان قران کې الله رب العزت فرمایي سړی سحر له حلال وایي چې لکه دا سحر حلال او جایز دی تاسو وګورئ داخله سحرونه کې په مقابل یو څه پیسو کې خزو خاون جدا کی او څنګه آشنا طریقې د کفر طریقې د کفر کله بګي د غیر الله نه کومک غواړي چې اے فلان را ورسېږي او زما کومک ته وکا د شي انسان بشر د مسلمان پاتې شي عمر رضی الله عنه څنګه امر کو چې لکه دا قتل کې وي وجنه سایران اسلامي امارت او خلافت باندې بکار دا چې کله داخله پیګیر شي وي وجنه قتل کی اتم د مشرک په تایید کې ودرېدل لکه وثر کې راځي رسول الله فرمایي دړه نشه خبره ده وی اوح الله الى نبي من انبياء بني اسرائيل الله د بني اسرائيل او پیغمبر له وحي وکړه چې خپل قوم ته دی وایا چې په کوم ځای کې اسما دشمنان وشيګل ته وشيګي ما چې د کوم دغه خوراک کوي دغه نه خوراک مکوي چې د کوم شي نسکل کوي دغه نسکل مکوي چې کومه جامه غوندي اقشن ځن ما جوړاوه د ځن د دنیا ترقی غني د غیر مسلمان دوه مابین کې بالکل مناسبت کیږي نه فرق کیږي نه د شي جامه جوړ کړي دا او هغه چې بګم گاډي کې ګرځي الله رسول فرمایي مگر زکه ګرځي رب العالمین فرمایي فتكون اعدائك ما هم اعدائي لك څنګه هغه ما دشمنان دي دقه شان تاسو ما دشمنان خبره را خلاص کړه وس راځي د غیر مسلم جامه ګورو د خپل سورلي ګورو چې هغه سره شریک راکو جدا د خپل زیاده وسیدو ګورو چې هغه سره به پاتې کېدل له کو جدا د خپل خوراک له ګورو چې هغه سره دیو دغه نه کیږي او کنه کیږي ګوره رب العالمین فرمایي چې تاسو ما دشمنی او د دشمنی او عمل زنه قبلهم دا ټول عمل نه برباد دا اوس بل خبره چې دنیا پرستی په موږ باندې غالب را چې په یو ځای کې زمونږ یو څو پیسې پوره کیږي اگر که زمونږ ایمان دې به برباد کړي خو اوس هغه موږ له رسول شي رسول الله فرمایي لوی فتنه ګوره هغه چې د مال له سر به سړی مسلمان د شپې به کافر او د شپې به مسلمانې سبب کافر د مال د وجنه داخله چې به معنی کیږي د مال د وجنه به معنی شي نه هم د اسلام د دین نه باز خلک خاص کول چې د پلانې صاحب کومونه کې خیر دی پلانې صاحب کدا کارونه کې خیر دی رسیدلې دی او لسما الاعراض د الله د الله رسولنا اعراض کول چې لکه دا خبر الله رسول کړي خو زه نه منم اکثر انسانان وګوري تاسو غم خاده کې د دې کارونه صدرېږي چې هغه څنګه الله رسول رد کړي دا لکه دا ولې دا جائز دی خو څنګه علاقه سره آشنا نه ده څنګه چې په باندې خپکیږي مولوی صاحب خپکیږي او قومندان صاحب خپکیږي او دقه صاحب او هغه دا کار چې کړو کې ګوره دا څومره عمل نشي کړي دا ټول بربادي کې د الله د الله رسول قانون دی دا ایو لسم علماء ته خبره ذکر کړي غیر الله له سجده کول ابن کثیر لیکي خطیب شربینی و فلما جاء الاسلام وبطل ذلك بالسلام چې کله اسلام راغی بس موږ سلام موږ له کافر دیوب الاکرام باید په سلام باندې وش سجده مشدو باندې نه انحناء سر کته کول باندې نه دولسم چې سره قران راول بډیران و غیره باندې او قرځي بزدي انسان ټول اعمال برباد او د سړي بیمانه سپکه وګڼو د رسم شکل یو سړی زنا ځان له حلال وګڼي یو خدای چې ګناګار ځان ګڼي دا کافر نه دی لیکن ګناګار دی خو ابن قیم فرمایي رسول الله فرمایلی دی انسان چې کله زنا کوي الله ته ایمان وباسي لا یزنی زانی وهو مؤمن رسول الله فرمایي چې سړی زنا کوي بده کې ایمان شرط پاتې کیدی نشي دا به تیرا بار شي او چې کوم سړی کثرت سره زنا کوي د شي وخت په بده باندې راشي بې ایمان به اغیز نه لاړ شي زنديق زمونږ الله به لری کی او څوارلسم اهل علم فرمایي رب نه انکار چې الله نشته لري پنځم چې کله سره د اسلام دین رسول الله پورې خاص کی چې لکه دغه احکامات دغه پورې خاص زموږ د ضرورت نشته موږ پوره یو زموږ د عقل دغه د عقل نه اوچت دی زموږ د خبره دغه خبره نه اوچت دی زموږ د عالم خبره دغه خبره نه اوچت ده د شي انسان چې څومره عمل نه کړي د آیات سره ټول برباد شو د لری شو دا هغه وخت کې معلومیږي چې کله انسان په ټکر کې راشي یو ځای کې د الله او د الله رسول خبره ده او بل خو سره عالم خبره ده تک د عالم خبره قربان کې واغې پیره اوچت کړي ایمان او کاغه د چرته پری خو د پیره اوچت کړي نو د آیات ساتي ګور به د انسان عمل بربادي ایمان خرابېږي شپږم اهل علم دا خبره ذکر کړي ده چې کله انسان وې د دې دنیا لپاره چرته پرورش کوونکې نشته د هرین د خپل پیدا شوی سپرلغونه غیا د زیو راځي ختميږي
ولسم چې وسړی د شي وای دا قران څنګه د الله کلام دی اسې د ځانه چا جوړ کړی دی رسول الله د لوهر نس کړی دی او اتلسم چې سړی ملائک د الله لوري نه وګڼي او نسم د محمد رسول الله د ملګرو سره ورانه امام مالک سے فرمایي چې کله پتا باندې شپه 13 شوا او سار در باندې راغی او سب د زړه کې د محمد رسول الله د ملګری سره د زری پنده زورانه وان تک کافری او مالفه کې صبر خنيشته د ایمان نخلاص د ایمان نه د رسول الله ملګری خوري او چت خلګي د غوښره ایمان داس منګ ایمان دی د غوښره مینه محبت شلم چې سړی قیامت نه منکري یو وشتم د الله او د الله رسول په خبره باندې بلچا خبره راوچت شي لکه بدیجه کې احوا الذين لا يعلمون دویشتم د ایمان په نعمت باندې ناشکری درشتم سړی سره دا یره نه ان شاء الله بس باندې ایمان والی څلورشتم مؤمنان الله سره پنځشتم د اسلام په نعمت باندې ناشکری شپږشتم سړی سره دا یره نه ان شاء الله بس باندې اسلام والی کو وبې نلی او وشتم مسلمانانو الله سره اتهشتم چې کله انسان ځان لشي یو عمل کوي چې د مخلوق سره بل عمل د دې انسان ټول عمل د الله په دربار کې برباد دی ابن قیم امام الحديث الباني سے الصحيحه روایت نقل کړي په روایت ثومان رسول الله فرمایي اسی دې حدیث تاسو ګورئ دې حدیث او صحابه سره وژنه قول رسول الله فرمایي په ورځ قیامت بل د خلک راولي د غرونو غوندي عملونه کړي د غرونو الله به ټول برباد کړي صحابه ویل یا رسول الله دا څوک دي وی اق انسانان دي چې منځونه کړي دي روزي نیولې دي دعوت کړي دي جهاد کړي دي ذکر کړي دي خو چې خلک به یو رقم ته عمل به کوي چې به وزن نشو بل عمل رسول الله فرمایي د دې خلکو ټول عملونه برباد دي ته وسوای کنه چې لکه دا موږ څه کو ډیر انسانان دا وي دا خو موږ غرق شو غرق خوشو چې رسول الله فرمایي غرق شوي خپل عمل ظاهر او باطن برابر حدیث امام رسول الله فرمایي افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بحرين ایمان دا دی چې ته د عقیده ولرې چې لکه بکم څه کې زوما الله د ما ویني علي شه فرمایي وشکل انسان ملګرو په وړاندې یو عمل کې جزان لشي به بل عمل کې ودار یا کار دې څنګه الله د عمل نه مني رد کوي او نه وشته محلل مدا خبره ذکر کړی دا الله د دشمنانو سره موالات دوستانه مشابهت دیرشم د مؤمن په خلاف باندې اسلحه وشتوله نو په دې دیر شو کې یو دا د قران او سنت په مقابل کې د بل چا قانون راوړل کول معنا دا ثم جعلناك الله به من تغرزولې على شريعه من الامر فغوازها لا رددين د تابعداري وکولا تتبعوا تابعداري مکوام احوا الذين دخواش دا غشا لا يعلمون شنه پويږي وی اخلاص کله انسان کې پیداږي توجه دا ډېر نشه سوال دې ملګری کړی دی او الله رب عزت اسمه اوس پر عمل کې اخلاص پیدا کی ابن کثیر د سوره کهف د ورسنه ایتونو په تشریح ډېر احادیث را جمع کړي دي رسول الله فرمایي په ورځ قیامت بالله ملک لوي شه دې بنده عمل نه مو ګوري الله به دې کې دا خیر دی او خیر دی الله به دا ټول برباد کوي زما لپاره نه وکړي عباده ابن سامت فرمایي چې سړی مونږ کې مقصد به کېدای چې لکه پلانې سړی وړ کوم ځو کې ودا مونږ الله په دربار کې نه قبلي کی رسول الله فرمایي په ورځ قیامت بالله عالم او شهید او سخیر اولی او جهنم له بیره کوي عالم به وي چې الله ما قرآن او سنت بیان کړی دی او الله رضا ده نه و داخله ستا باره کې د شقیده ولې چې لکه دا ډېر اوچت عالم دی او ویلي دي مجاهد له وي چې لکه تاسو چل کړی الله ما خو ارڅ پر خودله استاد دی حاکم وو وی غنیمت د مقصد عمر شهرت د مقصد وزام راکاږي په مخ رسول الله فرمایي دا مملړ شاه کزا مالدار ابو هريره په خبره باندې ډېر زوف شوی مو ما وی شه په دې باندې سخت جړام کړی و لیکن انسان کې اخلاص کله پیدا کېږي دا ډېر مهمه خبره ده یو څو کارونه ځان سره یاد ساتل پکار دی اول په الله باندې قوي ایمان دویم په قیامت باندې شکل قوي ایمانی دریم در رب العالمین د عظمت عقیده شکل انسان لري نو انسان بچي ساس کې د مننه پیدا او داغه پوړانه زوس د خپل عمل وکم چې لکه داس ما بارکی زنده‌باد و یا مرده‌باد کمال خو هغه ذات کې شغله اسمه کو اسمن نه پیدا کړی شغله نږدې شه څلورم علماء دا خبره ذکر کړې ده د خلکو د مدح او د ذم پروا مل صفات لکه موږ تاسو کې دا نقصان دی خلق به وي او خلق بخان دي ایسه ارڅ ګډوډ شي او پنځمه اقا اسباب استعمالو چې عمل په قبلي د قران او سنت تابعداري شپږم چې کله سړی د عمل نور سو جوړي لکه تاسو کې نه چې موږ د عملونه کړی دي موږ کله د خپل عمل نور سو جوړا کړی دا ډېر کم انسانانو جوړي چې الله دا درات نه کی موږ له اسکار خلاص کړی نه برید تاو کو صدر پوګه و چې وځو چې موږ ډېر اوچت کار وکي صحابه ورسره جوړل وهم چې کله انسان د قران او سنت سره تعلق لري اتم رب العالمین سره محبت نه هم د حرام او رضان ساتل لسم چې کله سړی مجاهده کوي
ایولسم چې عمل کوي پټ لکه حدیث مسلم کې راځي دولسم چې سړی د الله نه دعا وغواړي دیارلسم په عرش کې نیت کوا او څوارلسم نیکان ملګری ځان له انتخاب کا نو کله چې دا څوارلس کارونه تا وکړه امید دا دی چې الله رب العزت بس په عمل کې اخلاص پیدا کړي او رب العالمین دې موږ ته اخلاص پیدا کړي هوري جواز شهیدانو لپاره دی کنه فرق شته به کې صایبه رسول الله فرمایي من قال لا اله الا الله چې لا اله الا الله دخل الجنه دا به کوم ځای ورځي جنت لا لیکن د شهید سل درجه دی رسول الله فرمایي دی وی درجه او د بل درجه په مابین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان اوسې کو خو ټول الته ان شاء الله د الله نظم د تمره خو فرق شته ام په هورو کې ام په منصب کې د ټول شیونه کې څو قرآن کریم ویل باندې پیسې او اجرت اخلي هغه پیسې جمع کیږي نه کیږي یو تعلیم د قرآن باندې پیسې دا جایز دي ام اختلافي مسله کې نه یو اثر کې دار غلي دي وی تورات کې دا لیکل شي اې د ادم بچی تعالی د علم مفتر کړی دی مفت خلقو ته تشریح کا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ناشنا امام تر شوی دی اغه نه په تدریس پیسې اخستې نه په امامت پیسې اخستې نه په اذان پیسې اخستې نه په بل شي پیسې اخستې وې دا خو موږ عمل کوو عبادت ځان د پاره کوو زه اوس موږ کوو نه پیسې اخلم دا روزانه چې زمانه پیسې اخلي نه که خبره ده چې انسان اټ چمپیون دی لیکن به په تعلیم باندې څنګه او څنګه نه کله ان شاء الله به دې باندې خبرو کو باج علماء دغه به جدا سره ذکر کړي خو رسول الله فرمایي کله چې انسان هغه علم زده کی چې باغې باندې الله رسول الله ذکر چې قرآن او سنت دی او به په دې باندې دنیا راټول کی وې د چې انسان باندې جنت به مونږ شي رسول الله فرمایي من قرأ القرآن سوچ قرآن ویو په دې باندې خوراکي وجاء يوم القيامه وليس على وجه لحم د قیامت په ورځ باندې به دا سړی راشي په مخ باندې پوټي غوخم نه ډېر خطرناک خبرې دي او سخت خبرې دي د قرآن باندې موږ تاسو مال جان وغيرها ارڅ ولګو تعلیم بارکه ان شاء الله به کړه خبر وکړو چې څنګه او څنګه نه په دې کې څه حکمت دي چې قرآن کریم ډېر زر یادېږي کو څو قرآن برته زر نوځي رسول الله فرمایي د قرآن مثال دی لکه وخه چې خوش دي کې تختی دا معجزه چې زر تعالی دیګه قریب سینه کې دارا چې مکه بل کتاب لري ترتیب نه خو چې کله دله توجه نه کړو دا به مستغنی کتاب ارچا سره پاتې کیږي نه به ایسه د تجزی وکم کارونه کوم چې ما کې عاجزی رش اول د تکبر معنی او چې کله غرض شي بخپل عاجزی درکې راځي رسول الله فرمایي وکم انسان چې تکبر کوي زمونږ الله فرمایي دا څه ورته مات کوم صحابه ته پوښتنه کې تکبر څه معنی کبر غمت الناس وبطر الحق د قران او سنت د خبره مقابله او خلک سپک غنل د خلکو اکرام کوو د قران او سنت منل کوو بس ته عاجز شي عاجزي دي نه شو چې زړی جامع واغونده خلاص پیرانو پیر چاته ویل کېږي د وسیله ده چې یو سړی یو عالم یو مشر سړی هغه نه د خپل تسکید لپاره څه اسکر وغیرہ واخلي د اصطلاح کې پرشي کې خو ویل چې دا بوډا سپینګری لا نو کته چیرته د شي عالم خاله ورلې یا د مشر خاله چې تعالی د شي اسکر او خودل چې هغه په صحیح احادیث باندې ثابت اسم منعت پدې کې نشه ويزکیهم دل ویل چې تزکیه د عالم خاله ورتل فسالوا اهل الذکر او داغه د شي اسکر وغیرہ زکول چې هغه الله رسول ویلي چې منعت نشه هغه کوم مشرک کې شریک بلی ولیکن د شي عالم خاله ته ورځي یا د شي پیر خاله ته ورځي چې تعالی کوم ذکر درکې پاغه باندې قرآن او سنت دلیل موجود نه نو بیا دا ناروا ده دنه بیا ځان ساته الله فرمایي چې عامله الناس باندې انسانان به عملو کې ځم بسړي کې به هم د جهنم ورځي لګ عمل خود محمد صلی الله علیه وسلم د سنت برابر دی به کوشش وکړ دی ولی الله چاته ویلږي سبا ان شاء الله په دې مناسبت باندې پرې کو ان الله ولي والله ولي المتقين الله دوست المتقين دی ولی الله څوک دی او تقوا چاله ویل شي په دې ان شاء الله خبره کیږي کوم دایته نیمایي ویلې کژون باقی ان شاء الله سبا په باندې خبرو کو چې د الله ولي څوک دی موږ څنګه د الله ولي شو په یو داس باندې څو وخت موږ کولای شي چې کله د ماچ شي ونی کوا د مرغې ته تین ساتل څنګه ماشوم د لپاره جواز ته نور ناروا دي دلیل پیدا دی یو وړي کې ماشوم ابا عمر دغه ته مرشوي یو مرغې نوعر نومېدو رسول الله به پختل مرغې پختنه ته وکړه چې هغه څه شو خو مړ شو مشر انسان لزرکان ساتل د تنذیر وغیرہ د ساتل ناروا دي ځان ساتل پکار دي دا ظلم دی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين